أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إنما يخشى الله من عباده العلماء. ډیرو معززو د قرآن او د حدیث زده کوونکو ورونو او خویندو، کله چې نسبت د یو شي عزتمند شي ته وشي، د هغه نسبت او تعلق د وجې نه هغه شي عزتمند شي. د مثال په طور که یو څوک وایي چې زه د بادشاه خپلوان یم، نو خلک یې قدر کوي، ولې دا د بادشاه خپلوان دی. د دې خپلولۍ د وجې نه د مولا او د عالم د بچي خلک قدر کوي، ولې دا د شیخ صاحب او د عالم زوی دی. عالم د الله صفت دی، الله پویه دی، عالم دی، او بنده ته هم عالم ویل کیږي. نو دا انسان به څومره عزتمند شي چې الله رب العالمین د خپلو علمونو نه دته څه ناسه علم ورکي. کم علم به فیدمني؟ الله رب العالمین قرآن کې فرمایلی دی انما یخشى الله من عباده العلماء. د الله نه چې یریږي او د الله په بندگانو کې هغه علما ډیر یریږي. د دې د وجه نه سلفنا نقل دي، هغوی به فرمایل انما العلم الخشیه. علم ویم دې ته چې ته د الله نه ویریږي. علماء حق او صحیح علما دې ته وایي چې د الله نه یریدونکي جوړ شي. چې کله یو عالم، یو زده کوونکی، طالب العلم، مولا، شیخ، مفتی د الله حکمونه ماتوي، دته عالم څنګه وویلی شي؟ دته قرآن څه فرمایي؟ که دې دنیا پرست او کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث. دا خو سپی دی، سپیم جبر راویستلی په اډو کې او خوراک پسې او دام په پیسو پسې لیونی دی. کله چې مولا او عالم بې عمله شي، بد عمله ورته خلک وایي، پنسي خپو کې راکاږي، چهره او قوارۍ د مولا نه وي، الفاظ او خبرې هم د مولیانو په شانتې نه وي. نو الله بیا قرآن کې فرمایي کمثل الحمار یحمل اسفارا. دا خر دی، کتابونه پې پراته دي پې، د دیوال او د مکتبې او د کتبخانې او د مال جنگي او د قصه خانې د کتابونو نه ډک دي، خو دیوال او الماری په عمل نشي کولی. مولا په ذهن کې پراته دي، عمل په ونه که د خره په شانتي مثال دی. خره باندې کتابونه کې د مولا کېږي پې نه، ولې عمل پې نه کوي، ویلی نشي. نو غرض دا دی چې موږ او تاسو داسې علم حاصل کو او د علم مقصد مداوي الخشیه، چې د الله رب العالمین یره په موږ کې پیدا شي، خوف د الله نه ویریږو. داسې علما الله دنیا کې روښانه کړي چې کوم د الله نه ویری. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. مومنان او علم والا الله په درجو چته ولی د الله یره پکې ده. د وسنه د نیت وکا، عزم وکا چې الله زبستا د حلال او پابند، د حرام او نبزان ساتم، د نظر به حفاظت کوم، بزای به نه ګرځم، غلطی خبرې به نه کوم، غلط ملګری به نه ساتم. دقیقه د الله یره ویل کیږي.
هم د دې علم د پاره سلف څومره قرباني ورکړي، صحابه کرام څومره قرباني ورکړي، دومره حرص پاغي کې، ځکه علم یو اوچت صفت ده د الله د نومونو نه یو نوم دی چې بنده ته ورکړي شي. الله علم لري او بندم، اگر چې دوانو کې فرق دی، د بنده علم به جدا وي، د الله رب العالمین جدا دی، خو دومره ده چې د الله صفت خدای کوي. د نبی صلی الله علیه وسلم دو ملګری دي، عمر بن الخطاب رضی الله عنه او دویم صحابي دی عتبان ابن مالک رضی الله عنه. دوی دوانه د علم سره څومره شوق لري، د حدیثو د زده کړې سره. كنا عمر صاحب وی نتناوب النزول على رسول الله صلی الله علیه وسلم، منگ به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په نوبت راتللو، نمبر باندې. زمونږ کور د مدینې نه بهر په بانډو کیو، فیأتیه یوما وآتیه یوما، یو ورځ به زما مرګره درس ته راغی، درس به واورېد، ما به کور ساته، اورېدلې درس به الته ما ته تکرار که، بل ورځ به زه رالم هغه به کور ساته، ما به ورته درس تکرار که. نو په دې وجه باندې صحابه علما شو، کنه عمرونه ډیرو، اسلام ته چې راتلل د چا 40 د چا 30 د چا 35 د چا 50 او بیا هم علما شو. کله چې ته اراده وکې ته د اتیاو کالو الله به علم دل درکې، ته اراده وکړه دا خو ستا عمر دی د زده کړې دا ته چې اوس کوم عمر کې لګې. جابر رضی الله عنه د علم د پاره څومره سفر وکړ او څومره علم یو حدیث وای خبر شوم چې په شام کې د شام او د مدینه منورې ترمنځ د هغه وخت یو میاش مزلو د یو طرفه، نو انا جانا تګ را تک څو میاشتې مزل شو، 2 میاشتې. په شام کې یو صحابي دی بل نوم دی عبد الله ابن انیس الانصاری، هغه ته یو حدیث دو، د هغه حدیث د پاره دی روان شه، سورلی واغسته ځکه شام ته ځي کنه، سورلی برابر کړه روان شه. ګوره یو میاش مزل چې کوي څومره بستړی شوی، ته څومره مزل کې سحر چې راځي. تاسو کې لري کسان چې پیاده ډیر مزلو کې نیمه غنټه بیلانه کوي، کنه گاڑی او موټر سایکل او سایکل او سوزکی. تخپل مزل ته وګوره، هغه یو میاش د یو طرف او د هغه زمانه په اسیا په اوخ باندې د شپې به د په ځنګلو کې کړي کې به نه کړي، اوټلې نه وي، مرګري نه، خپلوان نه، ډوډۍ به چرته خوړې دي، څه به خوړې دي، څومره به تګې شوی. نو نن چې موږ جابر رضی الله عنه وایو، رضی الله عنه د قربانۍ نتیجه ده. بهر حال یو میاش سفر روانو مزل وکړه، شام ته ورسېده، د عبد الله ابن انیس دروازه وټکوله، دروازې له غلام راغی، وای څوک وای جابرم، وای ابن عبد الله، د عبد الله زوی، وای آو. غلام لاړ دننه عبد الله ابن انیس ته ویل چې جابر په دروازه کې ولاړ، وای هغه د ډېرې مینې د وجه نه، ځکه دواړه صحابه دي او ډېر کلونه پس یو بل سره میلاو شو، او یو په شام کې دی او بل په مدینه کې دی، دواړه میلاویږي. نو ډېره موده پس ملاقاتو، لیدلو، د یو بل سره دیدنو، د یو بل سره کتلو، و ډېر په منډه باندې په عجلت او په تلوار باندې دی د کور راووت، رامنډه کړله، دروازې له راغی او جابر رضی الله عنه ته غاړه ورکړله، وای صادرم ته پاتې شو په دې منډه کې، په
پر راوتلو کې ته صادر پاتې شي. ما ته متوجه اوسېږي چې کله غاړه ولا ورکړه ورته وایي ما جاء بک څنګه راغلې ځکه ډېر دا دغه شام ته څوک هسې خو نه تله که نه چې ډېر ضرورت به نه و لکه اوس چې بهر ملک ته یو سړی ځي او څه سفر دی چې لرې دی هغه د دې ځای نه چې امریکې ته ځي 20 ګنټې یا 40 یا 13 داسې کې به ورسېږي په جاز کې سعودي او دوبۍ 15 ګنټې او 4 ګنټې او 3 ګنټې د جاز سفر خو بیا هم بې ضرورت څوک نه ځي که نه او یو میاشت د دې طرف او یو د هغه طرف هغه ورته څه وایي حدیث سفر مې ولې کړی دی یو حدیث پسې سمعته من رسول الله صلی الله علیه وسلم تا اورېدلی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تا د هغه نه اورېدلی دی زه په دې یو حدیث پسې رالم چې تا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه څه دی اورېدلی د یو حدیث پسې زه رالم خشیت ان تموت او اموت قبل ان اسمعه زه یریدلم یا به ته مړ شې یا به زه مړ شم او د رسول الله علیه السلام د دې یو حدیث نه به محرومه پاتې شو. اوس موږ هم د علم زده کوونکي موږ ټول طلبا یو زم طالب العلم او ته هم طالب العلم د دې خلکو په علمونو کې چې برکت وګورئ دا یاد وساته چې څومره تا خواري او تکلیف په علم کې ډیرو د علم میوه به دې وروسته ښایسته راځي دا یاد ساته بس دا د ځان سره نوټ که په دماغو کې او په زړه باندې ولیکه چې د کم علم دپاره په تا تکلیف ډیر تېرېده ډیره تنده ډیره ولګه ډیر مزل ډیره پریشانی ډیره خواري ډیره شبګیري الله به د دې ښایسته نتیجې درکوي. مخکنو علماو علمونو کې ولې برکتو کتابونه مو لیکل امت ته ترې رڼا خوره شوه تکلیف ډیرو زمونږ کې ولې برکات کم دي تکلیف پې نه تېرو مدرسې له لاړ شو که لنګر خو سبق وایو که لنګر خو نه ورکې که مدرسې له ورځو که ګڼه ګوڼه پکې ډېره وه مزه راکوي کینو پکې که چېرته یو څو طالبان پکې وځو تې ځان تې وباسو مخکنو علماو به استاد سره به یو شاګردو څو شاګردانو یو ابراهیم النخعی رحمت الله علیه څومره مشهور عالم دی امام دی علم په دنیا خور شه وایي د ده شاګردان د 5 او د 6 نه دي ډېر شوي داسې نه ده چې یو چاته به زرګونه ناست دي او دا به کمالي سړی ټیک ده د هغه به کمالي خو چاته به یو ناست دي دا به هم کمالي نو کله دا د شیطان وسوسې ما او تا تېر باسي ښه عالم به وي ښه به خواري کوي هره دلته رش نشته دی هغه مدرسه بلډینګ یې ښه دی هغې کې چمندونه دي هغې کې پوارې دي هغې کې د ګراونډ میدان دی د لوبو میدان دی پکې ډېر خلک دې پسې ګرځي دې علمونو کې به څه برکت راشي دې کې به څه خیر را پرېوځي یو حدیث یې ورته وویل او سیده را روان شي یو میاشت مزل یې نو ګورئ معززو عقلمند ځوانان د ځان نه جوړ کړو عقلمندي دا ده چې نن د زده کړې وخت دی نن دا ورځې بیا نه راځي لږه خواري وکړه لږ یو څو کاله محنت بیا به آرام کې آرام نن یادول دي سبا در باندې بیا نشته دی چې فارغه شو بیا خلکو ته صرف رسول دي موږ د خپل حال وایو چې مخکې مو څه یاد کړي دي هغه مزغو کې پراته دي اوس راته یادېدل سخت دي او نه را سره ټیم شته څنګه یادې اوس نو طالب العلم عقلمند دا دی چې د دې وخت نه فایده والي دا کم چې تاسو علما ګورئ او تاسو ته لګیا دي دوی انتهایی ډېر زیات محنتونه کړي دي د شپې خوبونه د دوی نه وو د شپې خوبونه عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما داسې منبر بنئ داسې محراب بنئ او داسې عالم بنئ چې د ده نوم نالي او داسې درس قرآن بنئ چې د ده باندې پکې حواله ورنکړی شي ابن عباس دا و ابن عباس دا و نوم یې څه دی عبدالله د ته څه ویلی کېږي حبر الامه د امت عالم د ته څه ویلی کېږي ترجمان القرآن د قرآن مفسر
دته دا مقام ولې میلاو شو دی وایي چې کله رسول الله علیه السلام وفات شو زما په انصارو کې یو هلک ملګری هلکانې ملګري خپل منځ وایي ما ورته وویل راځه نبی علیه الصلاة والسلام وفات دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ډیر دي علم به ته زده کوو څه به وکړو علم به ته زده بیا به دا صحابه وفات علم به د چا نه زده کوو وایي دا هلک راته وایي دا ملګری اترى يا ابن عباس الناس يحتاجون اليك ولستا څه خیال دی دا خلک به ما ته محتاج شي موږ خو واړه واړه هلکان یو موږ زه علم زده که موږ ته څوک کیني دا د شیطان ګورې بله حربه ده ښه کله به تا په دې تیر باسي چې نه مړه تا نه خو شیخ عبدالسلام رحمت الله علیه نشي جوړېدلی او تا نه خو شیخ امین الله حفظه الله نشي جوړېدلی او تا نه خو پلانکي عالم نشي جوړېدلی مړه تا نه به دا څنګه جوړېږي دا د شیطان وسوسه ده چې تا تیر باسي په دې باندې ابن عباس ته دا ملګری څه وایي دا خلک به موږ ته محتاج سړي ته دا ځان ورکوټ ښکاري چې ما ته به خلک کیني یو ورځ به راشي تا ته به خلک ناست نن ته طالب العلم سبا تا ته عالم ویلی کېږي دا به تا ته دا خلک الله محتاج کړي وایي ما دا ځوان پرېغوسته ګوره داسې عقلمندي پیدا که چې کم ملګری همت یې کمزوری تا ته وایي مړه امتحان کې به شرح پیدا کو سبا چې استاد شو شرح به پیدا کو دا وسوسه درته راځي دا ملګری ستا همت کمزوری کوي د ده سره تعلق مه ساته د ده نه لرې شه دا پرېږده کم ملګری چې تا د درس نه پاتې کوي د ده نه ځان وساته ابن عباس علم شروع کړ زده کړه زده کړه زده کړه روانو حدیث به زده کول علم به زده کو دی خوا کې نه علم به زده کو علم زده که زده که څنګه زده که دی عجیبې واقع ته پکې وګوره وایي زه به خبر شم چې استاد سره علم دی فآتی بابه د هغه دروازې له به رالم د استاز په دروازه کې به ناستم د استاز دروازه به مې نه ټکوله ولې دا د استاز بېادبي ده چې ته ورته وایې چې شابه شیخ صاحب راوځه هله زه راغلی یم راغلی به ناست به ته محتاج یې که هغه محتاجه دی ناستو څه کلاس کې که راځي را به شي که نه راځي نه به راځي مخکني داسې علما وو پټو کې به کار وکړو ځان به ستړی که شاګرد غریب به ورته په تمه ناست کله به ورته یو ورځ سبق ویو بله ورځ به ورته هم نه ویو شاګرد کې چې صبر نه علم نشي زده کولی موسی علیه السلام او حضر علیه السلام چې موسی علیه السلام چې شاګردي کوي نو خضر علیه السلام ورته څه وایي تا کې صبر نشته دی او هغه ورته څه وایي ستجدني ان شاء الله هغه سورة کهف کې چې راځي زه به صبر کوم ولا اعصي لك امر ستا خلاف به زه نه کوم د استاز مخالفت نه ځان ساته او صبر نو ناس دا انتظار د استاز دپاره الله په دې علم کې دقې وجې نه برکت اچي چې ته ناست استاز نه تا باندې خولې روانې استاز نه وی استاز به راووت او دوړې به لګېدلې ځکه دوړې به راتلې هوا به لګېد زما دا ږیره او ویښته به یې ډک شو د خاورو نه صادر ته به مې ډډه وواله وی هغه به راته ویل یا ابن عم رسول الله و د رسول الله ترزویه ما پسې به د جواب را لېږلی وی زه به درغلی وی ځکه ته خو د نبي علیه السلام د تره زوی وی ما ورته وویلې نه ته حقدار یې زه به دله راځم حدیث به مې تې زده کړي به تې را روان شو اوس دغه ځوان ملګری څه وایي و یو ورځ روان وم جومات کې لویه حلقه ابن عباس ته ناسته د ډېر خلک شاګردانو ته ناست وی دې ملګري وویل هغه کوم ملګري چې ورته ویلو چې ما تا ته به خلک محتاجه شي ویلې هذا الفتى اعقل مني دا ډېره قیمتي جملې ویله دا ځوان ابن عباس یاد که هذا الفتى اعقل مني ابن عباس زمانه ډېر عقلمند او ډېر هوښیار عقلمند ځکه و چې نن ورته خلک محتاج شو دا لیکل وکړه دا د سبا په کارېږي داسې مه وایه چې دا په کار راشي که رابنشي دا یادول وکړه دا د سبا په کار راځي نو د دې د وجه نه زما معززو دې کار ته موږ کار ووایو په دې لاره کې چې څومره قرباني راځي د هغې نه مخ وانړو
او دسی په اخلاص باندې چې صرف للهیت من کې پیدا شي. علم زده کو د دې دپاره چې الله موږ ته عمل را نصیب کړي. کنه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من طلب العلم یا من تعلم العلم لیماری به العلماء لیماری به السفهاء، څوک چې علم دی لزده کوي چې بېوقوفو سره پکې جګړې کوي، او لیجادل به العلماء علماء سره په مناظرې کوي. ډېر خلک دی لزده کوي نحو زده کوم، صرف منطق بلاغت فلان ولی مناظره به پې کوم. که د دا نیتو د مناظرې کورسونه خلک دی لکوي، دا ډېر یې حدیث دی. من طلب العلم لیماری به السفهاء او یجادل به العلماء او یصرف وجوه الناس الیه، علم دی لزده کوي چې بېوقوفو سره باسونه وکم، علماو سره پکې جګړې او مناظرې وکم، او د خلکو توجه ځان ته راواړم چې مناظر اسلام، متکلم اسلام، غازی اسلام او فصیح او فلان او شیخ القرآن، شیخ العربی والعجم، شیخ الاسلام، دا القابات. نبی صلی الله علیه وسلم فرمائی لم یرح رائحة الجنة، په داسې ملا او عالم د جنت تتلل خو پرېږده، د جنت خوشبویي هم حرامه ده. په داسې علم به سړی څه وکړي چې انسان پې جهنمي جوړ شي. خلکو تا ته ډېر ښایسته نومونه کېغوستل، ته عالم او شیخ الاسلام او مناظر اسلام، خلک دې نومونو لیوني کړي دي. دا عرب علما وګوره لولي علما دي، د دوی القابات نه بس عام فضیلت الشیخ او معالی الشیخ، دا القابات. دا زمونږ د دې عربو عجمو قصې دي، شیخ القرآن والحدیث او علامه او فضیلت او مناظر اسلام او متکلم اسلام او غازی اسلام او فلان او پیر صاحب او پلان کیسه. امام شافعی رحمت الله علیه به فرمایل ووددت ان لو نشر علمي هذا ولم ينسب الي شيء منه، دا می ارمان دی چې زما دا علم الله ما نه خور کی او څوک ما یادم نه کی چې دا څوک داسې اخلاص ځان کې پیدا کړو. علم دې ما نه خور شي خو چې څوک مې یادم نه کی چې دی څوک. د ابو احمد نصر ابن احمد العیاضی، دا یو عالم دی، ابو احمد نصر ابن احمد العیاضی السمرقندی، د سمرقند علاقه دی. وسوي لا ينال هذا العلم الا من عطل دكانه وخرب بستانه. لا ينال هذا العلم، دا علم به کله حاصله، الله به کله مولا او عالم جوړي، الا من عطل دکانه، دکانداری به بند کی، وخرب بستانه، باغونه او زمیداری به خراب کی. چې ته کور کې ناشتي پی راوړم، سبزی راوړم، تر زوی واده لازم، د ترور زوی واده لازم، سنتګرۍ لازم، عقیقې لازم، آغه لازم، دی لازم، مړی ژوندیم کوم او علم هم کوم. دا یادو ساته تا نه مولا نه جوړېږي. رشتې به ختمې کې ختمېږي په خپله، یعنې د علم د زده کړې د وجې نه. دنیا پرېږده چې څه کېږي، دوکاندارۍ نه خرابې که، باغونه پرېږده ودې سوځي، خو ته به علم وکړي. او که نه دا ټول دې کول علم نشي کولی. ابن القاسم رحمت الله علیه وی امام مالک ابن انس مشهور امام مسجد نبوی کې 60 کاله د نبی علیہ السلام په جانماز او محراب کې درس کړی دی. امام دار الهجره، د هجرت د کور د مدینی امام ته ویل کېږي، امام دار الهجره. د ده په باره کې راځي و علم کو پیسې ورسره ختم شوې، د کور چتې را پرېوته، فباع خشبه، اډاګې او لرګې خرڅ کړل او سیب یې وکړه، کتابونه یې پرې واغست.
ځکه چې ته علم کې پیسې خو اسمان نه راغورځي دکان دی بند دی کاروبار دی نشته د کور لرګي به خرڅول او کتابونه په اخسته او موږ له خلک راکې او خوراکونه پکو چکرو لپیز یو کتاب هم ځان لوانه خست یحیی بن سعید القطان مشهور د جرح او د تعدیل عالم دی مشهور محدث یحیی بن سعید القطان چې ویلي چې دا سړی صحیح دی صحیح به چې ویل ضعیف دی ضعیف به د عالم دی یحیی بن سعید القطان هغه وی زبد کور را اوتلم قبل الغداة د سار د منځنه مخکې مدرسې لبتلم فلا ارجع الى العتمه مسختن جمع چې به وشو نا وخت به بیا واپس کور ته لاړ دا روټین ځان له جوړ ک سحر وختي به را اوتلم مسختن نا وخت به لاړ وخ ورک علم لوخ ته چې وخ ورکی الله بسنا س علم درکې ټول وخت به ورکی ابن شهاب رحمت الله علیه فرمای مکست 45 سنه 15 وکاله په شام او حجاز کې بزګر زیدلم په دې علاقو کې یو حدیث چې بچاول استاد زبور پښتلم 15 وکاله په علم پسې ګرځیدلو سو کاله ګرځیدلو 15 وکاله منګ ورځ نشو ور کوله مزل نشو کوله عبید ابن يعيش ډیر ښه عالم دی عبید ابن يعيش دی وی اقمت 30 سنه ما اكلت بيدي دیر شکاله می پلاس کې ډوډۍ نه د خوړلې پلاس څو کاله عبید ابن يعيش وی اقمت 30 سنه ما اكلت بيدي دیر شکاله ما پلاس ډوډۍ نه د خوړلې ولی اكتب الحديث حديث بملكل وخت بنو وكانت اختي تلقمني خور می واغه بر لخله کې ډوډۍ راکوله وكانت اختي تلقمني خور بر لقمه او نوړی په خله کې راکوله دومره وخت سره نوې ټول لیکل وخت نشته ده ځکه چې لاس کته کې خو لیکل پاتې کیږي ډیر شکاله په خپل لاس ډوډۍ نه دا عجیبه خبره ده د دې خلکو علم کې به څنګه خیر نه او برکت من زمونږ لاسونه خوزګار دي دنیا هر څه پکې خو لیکل پې نه کېږي لیکلو تملا ماته په ټول درس کې چې یو فایده دی ولیکله یو فایده د دنیا او ما فیها نه د لغوره د ورځې څومره فواید ته لیکي ځان محمد ابن حبیب رحمت الله علیه وی زمون یو استاد ابو اسحاق ابراهیم ابن علی د درس لبه مونږ راتللو وی د کور په چت بده ناستو سرک به وتډکو د خلکو شاګردانو نه وی زه به هره ورځ وختي راتلم چې لاړ شم او وختي ځای ونیسم وی چې کله به مرالم یو ورځ د سار مانځنه مخکې پیشنمي کې راووتم چې درس لازم چې استاد ته نږدې ځای ونیسم وی چې رالمه نو 30,000 رجل دیر زره کسان زمانه مخکې راغلی ناست خلک به د علم د شاګردۍ پسې د شپې راتله چې ځای ونیسو سبق وختي واورو دیر زره کسان به مانه مخکې راغلی د دې نه پس چې به څوک راتله بیا به سرک کې ناست ابو جعفر ابن نفیل وی دو عالمان راله یو امام احمد ابن حنبل او بل یحیی ابن معین دام د زمانی امامان وی دا دوانه چې کله راله چې څنګه یحیی ابن معین مال غاړه راکړه ابو جعفر ابن نفیل وی په دې غاړه راکولو کې لار کې ناستل نه دي دا مسافر دي دوانه ما کر راله وی راته ویلې چې د حیض یو مسله ده نه تپوسم و امام احمد ابن حنبل وته ویلې لو جلست لک خو کې نه کنه راورسېدلې او د کور خاوند ته وی چې د حیض مسله ده نه تپوسم لکینا ساوالا دمه وکا در رسیدلو سره غاړه دی ورکړې د شابه مسله بیان کا
و یحیی ابن معین ورته ویلې اکره ان يموت او يفارق قبل ان اسمع. په دې غاړه کې ته زکه ته پوس کوم څه پته لګي اوس یا زمړ شم یا دا مړ شي او د دې خبرې مسلې نه به محرومه پاتې شي. څومره لږ وخت کې ته پوس کوي ولې څه پته لګي ممکن او د ناستې سره په یو څه چل وشي مسلې نه به زه محرومه او مسله د دنیا او ما فيها او د سرو زرو نه ډېر قیمتي شي چې چا سره قدر د سرو زرو والا او بادشاهان او وزیران بستا په دروازه کې بیا ناست سوي ناس. امام مالک رحمت الله علیه مؤطا ولیکل د حدیثو کتاب. هارون الرشید د دې زمانه بادشاہ او ډیر نیک سړی و ښه سړی و بادشاهانو کې ښه سړی و هغه ورته ویلې چې لو اتیت دار الاماره بنگلې ته راځه کنه کوم چې د بادشاہ کور نو ما ته به مؤطا وې زه به د حدیث د کوم بادشاہ ورته محتاج شي. امام مالک ته وایي چې تال ته راځه ما ته به حدیث وې زه به حدیث د کوم دا هم لا ښه سړی و دا بادشاہ ته دومره مینې وه چې عالم ته وایي خیر دی زمونږ کور ته راځه زه به د حدیث د کوم. امام مالک رحمت الله علیه ورته وایي یا امیر المؤمنین العلم یؤتا ولا یأتی. دا ولیکه ځان سره او دا په مزغو کې ولیکه او دا د سرو زرو په اوبو باندې لیکل غواړي. العلم یؤتا الیه ولا یأتی. علم پسې به ته ورځي علم د چا کورونو ته نه ځي. که ته محتاج تږي خلک ګودر له خوړ له اوبو له ورځي اوبه په خپله د چا کور ته نه راځي. منګي به وړې لوټې به وړې بالټي به وړې بالټي به یوسي راډک به کې کور ته دله په خپله نه راځي. ورته ویل العلم یؤتا الیه ولا یأتی. علم مه سپکوه ټیوشن یې مه کوه چې دی کور ته ورځم او د پلانکي خان دوه درې نونه راجمع شوي دي او دوه درې زامن یې ورته سبق یو کټ منځ کې ورته ناست او یو څو روپاټې دله درکوي ډېر مولیان داسې څه کوي ټیوشن یې کوي. مدرسه دې نشته جومات دې نشته کور خو لرې که نه یو بیټک کې کښېنوتې دلته راځئ ماله راځئ دې سره به څه د علم قدر به پیدا کړي. هارون رشید ښه سړی و سوچ یې وکړه چې امام مالک خو نه راځي او حدیث د کول غواړي. بله ورځ یې را روان شه بچیم د ځان سره کړه امین او مامون زامن مامون الرشید او امین الرشید راله د امام مالک دروازې وواله وینځه دروازې له راله امام مالک ته وایي امیر المؤمنین فی الباب امیر المؤمنین په دروازه کې بار ولاړ دی د وتل مال اوبه برابرې کړي اوبه چې ګرمۍ او جامې کپړې راواخیستلې غسل یې وکړو نو دې کې خو ټیم لګي چې لږه مو لګي نیمه ګنټه خو به لګي که نیمه ګنټه امیر المؤمنین د امام مالک په دروازه کې ولاړ نه بیټک شته نه حجره شته بار دروازه کې کلی کې کوڅه کې ولاړ دروازې چې کولاو کړله دی ورته راووت امیر المؤمنین ورته ګیله وکړه ورته وایي طلبناک فامتنعت علینا موږ راوغوښتلې چې هلته راځه هم نه راځې وجئنا الیک فحبستنا علی بابک موږ رالو نو موږ دې په دروازه ودرولي دروازه راته نه کولاوې هلته هم نه راځې او دلته هم راته دروازه نه کولاوې ګیله یې ورته وکړه دې ته ګیله وایي خفه شي که نه هلته هم نه راځې دلته هم ګنټه دې ودرولي ورته وایي امیر المؤمنین افدتک دا فایده مې درکوله العلم یؤتا الیه ولا یأتی تا ته مې ویلي که نه علم پسې به ځې علم د چا کور ته نه ځي رالې که رانلې ویاو او دروازه کې ما ته نه ودرولې ته چې ماله راغلی څه پیسې خو رانه نه غواړې ته خو ما ته محتاج نه ته بادشاهي ماله ته حدیثو پسې راغلی او زه نه غواړم چې د محمد رسول الله علیه السلام حدیث تا ته په بیا اودسۍ کې بیان کړم ما غسل وکړه کپړې مې واچولې پاکې ځکه د رسول الله د حدیثو قدر کوم او احترام کوم چې استاد سره د حدیثو دومره قدري په دې شاګرد او شاګرد کې دومره طلبي چې شاګرد بادشاه دی او راځي د علمونو کې به څونه خیر راځي څومره خیر به راشي. نو امام
مالک څلورو مشهور امامانو کې امام جوړ شي رحمت الله علیه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه تم بادشاہ ویلو زمون کور ته راځه وای نه درځم مال برازه. امام بخاری رحمت الله علیه تم بادشاہ ویلو چې راځه د بخاری زما بچو ته وای هغه مال به کور ته راځي. دلته براشي سبق برانوي. محمد ابن قدامه رحمت الله علیه فرمای امام ابو یوسف چې کوم د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګرد دی مشهور شاګرد دی یعقوب نوم دی ابو یوسف باندې مشهور دی. یو دا دی یو امام محمد ابن حسن شیبانی دی د دوانو ته صاحبین ویل کی. امام ابو یوسف وای ما ته ابن لی زوی می مرشه کور کې می زوی مرشه فلم احضر تجهیزه ولا دفنه د کفن دفن او قبر ته زنی مورغله جنازې لنی مورغله وترکته على جيراني واقربائي ما خپلوانو گاونډینو ته ویل چې زوی بر الله خخم کوي قبر به مو باسي او جنازه به مو کوي ولی مخافه ان يفوتني من ابي حنيفه شيء. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه درس شروع دی درس برانه پاتې شي که زه د زوی کفن دفن ته ایثار شم زوی خاصم مړ دی چې دا وته لس چټیان یو کې را ژوندې بشي او چې دی وته ایثار شي قبر به پاتې شي او چې دی نه قبر پاتې کیږي نه دفن مو شو کفن مو شو جنازه مو شو دی نو څه کمې راغې نه او چې دی درس لنه ویتللې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د انتظار خو نه کو درس به ویلې وي نو دا درس دته به په عمر کې کله را واپس کېدش دا نن چې کم تا نه تیر شه او ته پکې نه وي دا ټول عمر کې تا ته بیا نه راځي. دې ته ویل کېږي شوق. زوی مړ دی زمونږ د ماما د زوی مړی او موږ چوټي وکړو په گاونډ کې وړاندې گاونډي مړ دی موږ چوټي وکړله د ترور د زوی او د اغې نوسۍ د اغې د زوم د اغې د نوسۍ زوم مړ دی موږ ول چوټي وکړو ولی دا زما گاونډي دی لکه څنګه گاونډي دی دا زمونږ په ماله کې اوسېږي زمونږ په چم کې اوسېږي د کلي په بر سر کې مړی شوی دی دا ورته چوټي کوي لګي په تا سر راښکته ده. اول ورځ دلته یو کس راغی زوی راوست وایي دا چوټي غواړي زیارت ورځ وه که د بد ورځ وه اتوار په ورځ واده دی پیر په ورځ به راځو پینډۍ لبځو نو ما ورته ویل څو چوټیانې شوي زیارت هفته اتوار او پیر هم چوټي راځي اوس یو ورځ چوټي وی موږ به دله درکړی موږ دله چوټي نه ورکړو په دې چوټۍ کې زموږ څه تاوان دی هېڅ تاوان موږ له خو څه پیسې نه راکوي چې پیسې به کمې شي خو د دې طالب العلم تاوان کېږي نقصان مشهور مفسر حافظ ابن جریر الطبری د تفسیر طبری والا مشهور تفسیر دی وای مصر ته لاړم لما دخلت مصر و چې کله مصر ته لاړم چې کوم عالم له به ورتلم ما نه به امتحان اخیسته دا هم ښه طریقه ده چې استاد شاګرد معلوم کړي که نه چې دی څنګه دی څونه اوبو کې دی هسې نه زه لګیم چغې وامه مرۍ خرابوم چې دی څه زده کوي که نه هسې راته سرخوځی لګي وای په مصر کې یو عالم پاتې نشه زه ورغلم هر یو رانه امتحان اخیست و چې کله رانه امتحان واغسته یو ورځ یو عالم له ورغلم علم عروض اشارات دا یو علم دی په عربی کې په دې کې رانه تپوس وکړه ما له دا علم نه راته وایي راته ویلې چې زمړه پاسه علم عروض دې نه دی ویلی ما ته ناست دی سبق زده کې وایي زه رالم علم عروض کتاب مې پیدا کو سبق په یو شپه کې ساره پورې مې کار ته کار وویلې په دغه علم مې ځان پوه کړ نو ورغلم هغه بیا په مدرسه کې داخله راکړه امام شعبه مشهور عالم دی مشهور شعبه فرمایي و چې د چا په کور کې د کله دوات او قلم ولیده فرحمه رحم پې وکړه
اوس وخت کې طالب العلم دی کتابونه وسره دی او قلم په جب کې دی رحم په وکولي که په دې جیب کې د سره سی ویدلې ورکولي ځکه دا طالب العلم دی او فقیر دی د باندې رحم پکار دی د رحم قابل سعید بن المسیب مشهور تابعی د تابعینو مشر دی مشر دی وای ډېرې ورځې به زه کور نه غیب وم ولې علم پسې به لاړم خلکو به ویل څه شه فی طلب حدیث واحد یو حدیث پسې به څو ورځې زه ورک وم ته دلته مدرسې ته راځې په یو ورځ کې اووه فنه وې څو فنه وې اووه نحوه صرف منطق بلاغت تفسیر حدیث فقه یو حدیث پسې به څو ورځې سلويخ کاله څو کاله سلويخ کاله سعید بن المسیب چا په بازار لارو کوڅو کې نو لیدل یا به جمعات کې لید یا به په کور کې بې ځای نه ګرځید مونږ به په جمعات کې نه ویني مونږ به په ګروندونو کې مازیګر ویني ولی لکه په آزادو په چکرو کې سلويخ کاله دی یا په کور کې یا به په جمعات کې امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه فرمایي و استاد لبکله وخت تلم د سار نمخ کی یو ورځ پاسې د مطلب د سحر نمخ کی فتاخذ امي ثياب مور د جامونه ونی ولم چې کینه دا څه ټیم دی نیمه شپه د سبق لذي و بجې د درس ټیم دی د بنه بجې را رواني سترګي بمږي ولې لکه والله و د پاتې شوی و تا سره د علم غم شته و د پاتې کېدل سترګې به مګی را روان به لس بجې اته بجې دوه کتابه به تتللی ولې بیګانه وخت ود شي سار مانځنه مخکې سبق تلم فتاخذ امي بثياب د جامونه ونیم چې کینه د نیمه شپه روان ابي بکر ابن عیاش مې استاد دغه درس لبتلم وای مور براتل چې دوه صبر خو که بچی لک مؤذن خو اذان د سارو کی کنه نیمه شپه دا روان د مور د وجه نه بکې ناستلم و چې کوم ورځ به مې د مور خیال نو زبتی وتلو او چې کله به را باندې خیال شو به بکې نه ولو اذان نه پس په بیا لاړ او چې د خیال به نو زبد اذان نه مخ کتل چې بلاړم وې درسګه بډه کوا طلبه براغلی زینب نیونی خوب ته تیلې والے ولی چې فارغ شي به وکی کنه او چې دی وخت کې خوبي شي نو بیا به علم کله زده کې محمد ابن یونس رحمت الله علیه وای زه په بصره کې ومه 1186 استادانو نه ما لیکل وکړه سو کسانو نه څو کاله به پدې لګېدلی 1186 استاد خبر به شوم د سره حدیث دی اور براله هم به ملي کتي بل ورځ به بل سره بل ورځ بل سره بل ورځ عکرمه د ابن عباس شاګرد دی عکرمه تابعی د ابن عباس سره صحابي دی او غلامو و خپکه به راته پړیا چولې او تړلې وبومه ويعلمني القرآن والسنه ما ته به قرآن او حدیث اوس خو چې په شاګرد گزارو کپلار در پسې راولي او باجی بدبخت جی تاڼه کې رپورټ در باندې کوي نو ما زوی والے دی او دای کړي دی واغې کړي تبع علم زدکی لور له ویلا استاد په مدرسه کې استاد سپېړه نه ور کړی را بشي خلک خود سي نه کوي کنه نو چې دا لور ته دونه ګرانه د کور کې کینه وکړ دا زوی د تګران دی ډیر په خپکیږي په والو اولی چراولی جذبه کی وې سمي ووا تا ته مې درس پار بس ما الله توقف کړي او چې بل ورس په استاد یو گزارو کی او د پیپ داغ په جوش ما خود سي نو ویل کنه خیر له گزاره پکړ بازی راولی مونږ ته وای غوخه استاسو اډو کی زما است شډو کی راکې نو مونږ ته لا غوخه پټیم نه خوړلې خالد پیپ گزار په شوی استاد په ډب تیو بس نو به ول تصویران وباسي په موبایل کې وګوره کنه د څه خو څوک نه کوي کنه تبع علم زده کی
چې د استاز وهل او ټکول برداشت نه کی. استاز بم ظالم جلاد او حجاج به د ځان نه جوړي چې جاز ته جوړ کی په څلور کسي دام غلطه طریقه ده. شابه اجازه کوي د سبب نه کوي. خو دومره د بغیر د وهلو ته سوچو که څوک سبق زده کوي، بغیر د قار نه او بغیر د غوسه کېدلو نه به څوک سبق زده کوي. په کور کې یو لس بچي 2 بچي چې د چای مور او پلار دې پوزې له راوست او دا دومره په سوونو شاګردانی دا بغیر د والو کنټرولي. زمونږ ښه سبقونه دي وال به پکې نه وي، مازدیګر به وختي را پرېږدي ولې مور سره ډاکټر لځي، مور سره خپلوانو کره ځي، پی به راوړي، سار به ناوخته راځي او یا الله د پلانکي په شانتي مولای کې پلانکي نه ته خبرې هغه څونه خواري کړې ده. اکرمه ابن عباس بتړه نو سید الناس جوړ شو، سید الناس علم کې دونه خواریو. سفیان ابن عیینه رحمت الله علیه فرمای وای کله چې به ځوان علم ته وته احتسبه اهله، مور او پلار او خپلوانو به ویل بس دا مونږ الله لورک به تنور ته مې نه کولی. مور او پلار له پکار دي چې بچي علم تکینی الله له ورکی، بس زه بچي الله ته مې وسپارلی. عبدالرحمن ابن ابي حاتم مشهور عالم دی، هغه فرمای و میاشتې موږ په مصر کې تیر کړې سبق پس. عبدالرحمن ابن ابي حاتم مشهور په ابن ابي حاتم باندې مشهور عالم، ډېر کتابونه لیکي. وای د مصر کې خوروا به خرڅېدله په و میاشتو کې موږ لم نشرب مرقا خوروام چې ته ونسکله د غریبۍ د وجه نه. ولې کل نهارنا مقسم لمجالس الشيوخ، ورځ به م ټوله تقسیم وه د استادانو مجلسونو ته، لکه د دې ټایم نه دې ټایمه پورې د نحوې درس دی، بیا د پلانکي استاد پیرډ دی، بیا د پلانکي پیرډ دی، ټایم نه میلاوېده. و یو زومه یو مې بل ملګری و، یو ورځ استاد پسې چې لاړ و شیخ مریض استاد هم ناجوړه وای ما ورته وویل که خیر نن موقع ده، استاد ته یار بیمار دی پیرډ چوټي دی نشته دی. زه چې وځو ډېر وخت هم خوراک نه دی کړی، غوښه ترکاري خوروا موروا لاره کې روانو یو کب هم واغسته، کچه مې هم واغسته، ډېر مزیدار و چې وام غسته چې خپل کور ته م ځان سره ویوړو د مسافرۍ ځای له. چې څنګه ورسېدلو خبر شو چې پلانکی استاد ټیم د هغه درس دی، کب او مې رانه په ځای پاتې شو، موږ لاړو درس نه. وای دا کب او مې 3 ورځې زمونږ په دې کوټه کې پروت و، خرابېدلو ته نږدې شو او موږ سره دومره وخت نه و چې دا پوخ کو ویخو. 3 ورځې پس هم داسې کچه شانتي وخوړه، په اوره مسې واړو راواړو ایستل. یاره دې مدرسه کې لنګر ښه دی او داسې ډوډۍ ده پکې او غوښې دي پکې او چرګان دي پکې، نو ته ډوډۍ پسې ګرځې که علم پسې ګرځې؟ چې په دې خېټه باندې ولګه تېره نه کې او تنده تېره نه کې او دې علم کې دا دغه دی صفت پکې نه چې ته زده کړه کې وږې کېږي. به غرمه به دا لاندې نه اوازونه راځي چې راواچوه څه خو راواچوه، دا تنور سم اور اغوستی او دا ولګه به ته برداشت. مشهور نحوی عالم دی محمد ابن احمد الخیاط البغدادي، ابو بکر الخیاط ته ویل کی. وای دی چې بلاره کې روانو کتاب به کته یا به لسته، اکثر بلاره کې راو غورځیده او موږ چې لاره کې رواني موبایل هم لاس کې نیولې. دا یاد وساته په ګارانټۍ باندې درته وایم چې کم طالب العلم د ټچ موبایل ساتي او فیسبوک کوي دا د لاسونه ویني، دا علم نشي کولی.
نن عزم وکړه چې دا شی به نه استعمالوم، بس دا ختم کا، دا خرڅ کا په دې ځان له کتاب والا. د دې ستا وخت نه دی، وخت به راشي بیا به ته ورته وزګار شي. د دې شي نه ډېر ځان وساته. که زما مني د زړه د درد او د ورورولۍ او د استازۍ او د شاګردۍ او نصیحت ته کوم چې ته د علم په دوران کې د ټچ موبایل نه ځان وساته، د غټ او فیسبوک نه، بس د دې انټرنیټ نه بالکل لرې اوسېږه، لرې. کمال ته به ورسي، کمال ته تقوا به تا کی، علم به تا کی، هر څه به حافظه به دې مضبوطه. دا زمونږ او ستاسو د سلف صالحین هغه جدوجهد خوارین و محنت. ابن عباس ته چا ویلي الا کم تكتب هذا العلم، سو پورې به د علم لیکي، هغه به ټول عمر لیکل کول. داسې نه ده چې لیکل نن دی او سبا ختمیږي، لیکا فایدې به یې پکې. وایي هغه ورته وویلې الا کم تكتب هذا العلم، هغه ورته ویل اذا نشدت فهو لذتي، چې تازه مدینه خوند له لیکلو نه. واذا اغتممت فهو سلوتي، چې کله خفه مد لیکل وګورم یا پیز لیکل شروع کما زړه مې تسلی راته ملو شي. کتاب هغه مرګره دی ته بند کته پاسې غیبت در پسې بیان نه کوي، او چې سره ناس وي خپکې دي نه. بهترین مرګره په دنیا کې هغه کتاب ځان له جوړ کړ. دا نور مرګري کټ ک دوستانی مده چا بیٹک اجرې لزو مسوک را غواړه وته نه لرم بیٹک، بس چې فارغ شوم به بار سره جوړو وسی سم نشته وته. امام شافعي رحمت الله علیه نه چاته پوسو کو کیف شهوتک للعلم، د علم سره ستا څومره شوق دی، څومره در باندې خلګي. و هغه ته ویلي چې زما سره د شوق دی چې زه چې یو حرف چې زاورم نو الله مال دومره غوګونه مرا کړي، په دې دوه غوګونو کې د علم چې زاورم ډیره مزه راکړي، د غوګ باندې می خلګي چې الله د یو حرف مقابله کې مال غوګ را کوله، ار یو غوګ به می دا خوند غستله، دونه مزه راکړي چې دومره چې څومره حروف دي دومره زما غوګونه وي چې سم مزه می د دین اغسته، دونه خراب باندې. وی حرس ته سره سونه دی، حرس هغه ته ویل حرس خو مې سره دومره دی لکه یو غریب سړی چې بچیو ته جاړي د پیسو سره څومره شوق دی، دغه شانتي شوق مې دی اوسه. وای چا ورته ویلې څنګه طلب کېته، څونه طلب دی تا کې د علم، منډه دې څومره ده. وی ویلې طلب خو مې د سیده لکه خزه چې بچی ته ورک شوی او سینې د پيو نه ډکی او بچی پسې ګرځي، زه علم پسې د سې ګرځم، بس زما بچی دی رانه ورک دی کله پیدا کی. مشهور عالم دی عمر ابن عبد الكريم الرواسي، عمر ابن عبد الكريم الرواسي سقطت اصابعه في الرحله، علم پس سفر کې روانو په علاقه کې ډیره یخنی رااله واوري وي، وای د ګوتې چې د ماته شو په دې یخنۍ کې، ګوتې څه شولې ماته شو د علم په طلب کې من شدت البرد د ډیره یخنۍ د وجه کوتوی کار پرې غوست. هشام ابن عمار وی، هشام ابن عمار وی باع ابي بيتا ب20 دینارا، پلار مې راولګې د په 20 دینار کور خرڅ ک، وجهزني لطلب العلم، او ماله د علم سامان په تیار ک چې لاړ شې علم زده ک، کور خرڅ ک، پټه خرڅ ک، پټه او کور به پیدا شي خو چې زوی دی مولا شي او نه دی کنه خو چې زوی دی عالم شي. میندله په کار دی، میندله چې وای خیر د سپوره بخورو توره بخورو خیمه کې به اوسېږو بنگله دی نه کنه خو چې بچی مې مولا شي عالم شي. دستا بچی چې عالم شو مولا شو د بنگلو نو د هر څه نه غوره بهتره. دا نیک بختی به بیت الله تا باندې تا ته به پته ولګي ستا بچی درس کوي یا عالم یا ته خلق ناشتي
بیا به ته ووایه که نه چې بنګلې چې زر بنګلې هم څوک راکړي دا ورځ پې نه ورکوم کروڑاو روپۍ څوک راکړي دا ورځ پې نه ورکوم دا داسې د خوشحالۍ ورځې دي امام بخاری رحمت الله علیه په باره کې راځي ابن ابي حاتم دا هغه شاګرد و هغه وایي زه سره په سفر کې هم یو چت کې به ناست وی شپه به شوه راباندې په بستره به پروت وی ذهن کې به یو آیات راغی یا حدیث زر به راپاڅېده لیکل به شروع کړ بیا به پرېوته بیا به په ذهن کې یو خبره رااله په دې تدبر کې ډېر کمالات یو آیات ذهن ته راول او په هغې کې فایدې راوباسه یو حدیث ذهن ته راول نن دې حدیث ویل د دې نه ما یستفاد څه ته وایي احکام ترې راوباسه په سوچ باندې دا فایده ده وایي د شپې به من 15 الى 20 مره 15 ځله 20 ځله به دا د دې بسترې نه پاسېده او سملاسته به او یو فایده به یې لیکله بستره به یې پرېوسته امام الحازمی رحمت الله علیه په باره کې راځي وایي کور کې به ناستو د شپې به مطالعه کوله ساره پورې به لګیا ډیوه به یې لګولې وه کور کې ښځې او بچو یې ویلې چې دنه دا ډیوه پټه ځکه ساره پورې غریب لګیا دی یو شپه تې خلکو د ډیوې نه تیل لرې کړه چې تیل به پکې نو بیا او په څه بلیدله لکه لیټونه شته خو بجلي کټ که بس خبره ختمه شوه وایي په هغه شپه باندې دی ټوله شپه الله ته ودرېد او ټوله شپې په مانځه تېره کړه چې نن ډیوه نشته لیکل نه کېږي مونځ به وکړو حتی طلع الفجر ساره پورې په مانځه ولاړ دا مونځ هم یو عبادت دی علم کې به د الله برکت راځي چې عبادت وسره فاسق فاجر له الله علم نه ورکوي ابو اسحاق المرادي وای د حافظ منذری ګوره دا ډېر لوی عالم دی امام منذری ترغیب او ترهیب لیکلی نور کتابونه دي وای د ده زه ګاونډي ومه 12 سنه 12 کاله ګاونډي ومه څو کاله 12 کاله وای فلم استيقظ في ليله من الليالي داسې شپه به نه وه په 12 کاله کې چې زه کله راپاڅېدلی یم د شپې هر ساعت کې الا وجدت ضوء المصباح د ډیوي رڼا به ما لیدله او دی به لګیا مشتغل بالعلم په علم کې به مشغول 12 کاله د شپې هر ټایم چې زه راپاڅېدلم دی به لګیا لیکل به کول امام ابن جوزی رحمت الله علیه څومره کتابونه لیکلي دي ابن جوزی زه د مطالعې د کتابونو نه نیمه موړ شوی دا مطالعه دا کتل دا یو ډېره مزه کوي یو کتاب شروع او مطالعه و چې کله به مې نوی کتاب ولیده او ما به نو مطالعه کړې وای ما به ویلې وقعت على کنز وای ما به ویل خزانه مې وموندله خزانه پیدا شوله وای تقریبا 20,000 جلدونه کتابونه سونه 20,000 مجلد 20,000 جلدونه کتابونه دومره پورې ما مطالعه کړې ده دومره کتابونه ما لوستلي دي موږ 2 کتابه نشو مطالعه دوه درې پاڼې پکې زر وګورو پیرس وګورو دا ځای پکې ښه دی دا مطالعه څوک نشي کولی دا د مطالعې خوند ورکوي کتاب د سر نه ګوره چې هر څه پکې ویې ګوره خو اول نه وګوره چې کتاب ښه کتاب دی که نه اسې نه چې د عبدالرحمن بابا د شعرونو کتاب د لاس کې راغست دیوان عبدالرحمن په دې څوک څه کوي یا د یوسف خان شیربانو قصو کتاب سره ادم خان او درخانۍ د قصو کتاب بازار کې خرڅي د دیوانو قصې شاهزادګانو پلانکي صاحب دا وکړه نو شیروان بادشاه داسې وکړه دسته عمر تباه کوي هېڅ فایده بدله ده کتاب منتخب کا چې ښه دی او د اول نه اخره پورې بیا په دې کتاب کې کمزوري خبرې هم راځي خو ته د اول نه اخره پورې د مطالعې روانېدل دا دي چې ته د کتاب د اول نه اخره پورې ګوره او د مطالعې تباهي او بربادي دا ده چې په کتاب کې 2-3 ځایونه ګورې او باقي کې ده ته به بیا د مطالعې په خوند نه پوهېږي او شوق به دې ماتېږي نذر ابن شمیل مشهور عالم دی امام دی هغه وایي لا یجد الرجل لذة العلم
د علم په خوند به اله پوه شي د علم خوند که غواړي لا یجد الرجل لذة العلم حتى يجوع وينسى جوعه وږی به شي او لږه به هیره کړي سړی چې کله وږی شي ټوپونه وایي چغې وایي سه راوړئ نه دا لږه هیره کا د کتاب د وجې نه چې زه د سره وږی نه یم د علم په خوند به پوه شي داسې نه چې 12 بجې دي استاد ولې نه بس کوي زه وږی شوی یم 1 بجه ده ولې نه بس کوي دا ټیم هیر که چې هیر دی که د علم په خوند به پوه شي امام بخاری رحمت الله علیه ښه مالدار مو اکثره علم په خپلو پیسو د کړو وایي کله به زما ته د مور د طرفه پیسې راونه رسېدلې نفقه حتی اتناول حشیش الارض د ځمکې دا واښه او ګیاګانې به مې خوړلې وانا فی طلب العلم ما علم زده کو ما ته ډوډۍ وچه ډوډۍ زړه ډوډۍ سړه ډوډۍ چڼې سواله ډوډۍ چې دی وخوړه علم به زده کړي نه چې دا خو ګرمه نه ده زه ګرمه خورم او تازه خورم نو هره مدرسه کې خو ګرمه نه په هره مدرسه کې د مور د لاس ډوډۍ میلوي نه دا د کور ترکاریانې او الواګانې سحر مزیدارې ناشتې د انډو شاتو سره دا خو نه سپوره سلفو به بعضو وایي داسې کول چې ډوډۍ به یې نه خوړله ستوان به یې خوړل ولې دواړه مړول کوي ډوډۍ چې خوري په دې به شخوند وي دا به په جامو کې اړی ټیم علي او ستوان لپه ډکه که خولې ته واچو او ګوټو بور پسې وسکه نو چې په هغې نیمه ګنټه لګي په دې 15 منټ هم نه لګي وخت بچت شي مړول یو شانتې کوي خبره دا ده چې دا تنور ډکول دي په خشاکو چې هر څه دې ور واچول دا ډکېږي امام مسلم د یحیی بن ابي کثیر نه یو روایت راوړي ولا يستطاع العلم براحه الجسد څوک چې بدن له دمه ورکوي د علم نشي حاصلوي یاره ستړی یم خوب به وکم آرام به وکم چکر به ووم خپې به کولاوې کم لږ به بازار کې چکر یې ووامه لا يستطاع العلم براحه الجسد علم به حاصل نه کړي چې بدن له څه ورکړي دمې ورکړي بدن به ستړی ساتي امام شعبی رحمت الله علیه مشهور عالم دی هغه نه چاته پوښتنه کې من اين لك هذا العلم دا دومره علم الله څنګه درک دا وره هغه ته څومره خولي خبرې کوي وتوي بنفي الاعتماد یو خو می خلکو باندې اعتماد ختم کو دوستانی مستانی تعلقات وشلو زمون استاد د زماني عالم و مفسر علامه شیخ القرآن والحديث سید عبد السلام الرستمی رحمت الله علیه په دې ملک او په دې عربي ملکونو او په دې عجمي ملکونو کې اکثره دغه شاګردان د شاګردانو شاګردانی لګي هغه ویلو ایزبا میاوالی کې پنجاب کې ما سبق ویلو پنډای کې می سبق ویلو وای کوړه چې برالم کلی ته نو زه په کلی کې زما دومره تعلقات نو چانه پیژندلم دا قصه به درس کې مونږ ته کوله وای کله به چې زلاړم وای پلار ته براله خلق ویل چې تاسو کرا ملمر راغله او ملمر څه نخکاری ملمر ته ډیر وخت پس کله راخکاره شي هغه به تل نه ملمر نه دی دا می زوی دی وای دا خو نه وای دا علم کوي کنه علاقه کې چانه پیژن او مونږ خو ملکانانی الته مړی کې ناشتي دلته په واده کې ناشتي د ماما د زوی واده کې مونږ ناشتي د ترور د زوی هغه مور مړه د هغه کې مونږ ناشتي ولی مړ ژوندې په سر کې نو یو نفي الاعتماد دویم والسير في البلاد علم پس بلګ مزل کې ګرځي به کور کې خو کور ته نه راځي کنه دریم وصبر كصبر الحمار د خر په شانت صبر بزان کې پیدا خر باندې چې هر څومره بار ورواچي غریب سرخ کته کړي روان علم کې دقه شانت صبر سر باندې خوځي یرو استاد وال کې یره دلته ډوړی کمه ده یره دلته بجلی نشته دلته پکې نشته دلته دادی دلته دادی هغه شانت صبر ځان کې پیدا او سلورم وبکور کبکور الغراب دا ډیره قیمتي خبره ده سار وختي به علم پس ورزي وزي لکه کارغان چې وختي وزي ټول خلک دې کارغان आवाजونه کوي کاغ کاغ راغستي وبکور کبکور الغراب وصبر كصبر الحمار او بیا سوي والسير في البلاد د خر په شانت صبر یعنی د خر ټول صفات نار چانه بخ صفات راي هغه کې صبر دی دا صبر ځان کې پیدا او د کارغه
کې ښه صفت دا دی چې سار وختي وځي. د سار ټیم نه دی، دا د زده کړې دی، دا د یادولو. سار په خوب باندې مه ضایع کوه. زمونږ ډېر طلبا هغه سار ودی مانځه پسې فورا یاره وره د ورځې درسونه، د ورځې ټول خلک درسونه وایي، د مخکنو علماو هم ویلي، خو دا د ذهن کلاو دی، صفا دی، د زده کړې ټیم دی. وبکور کبکور الغراب، د کارغه په شانتي وختي راوځه. امام نووي رحمت الله علیه فرمایي وای دا غو په یوم واللیل الا اکله واحده، 24 غنټو کې به یو ځل خوراک کو. 24 ځکه چې ته ډیره خوري نو ډیره بکینی ناسته بغواړي کنه. 4 ټیمه 5 ټیمه چې خوراک کې درې پاو وخت نیمه غنټه بدی لګي نو دسترخوان باندې دې ناسته ده او بیا په لیټرین کې دې ناسته ده، نو ټیم به دې صحیح ځای کی. سلف به ویل موږ د نه خوراک د وجنه علم چې بمزده کو، خوراک به کله نو او نه بم کو لګ بم کو، سو ورځې به موږ قبض د وخانو د چیلیو د پچو په شانتي پچې برانه غورځېد. ځکه یوازې خوراک خو نه دی، ټیم غواړي ټیم. زید امام وی مونږ لرالو علي ابن حرب وی دله چرالو وی دا دونه غریبو چې دروازې نه راونه وته، ولی کور کې وسره جامې نه وي بربندو. وی دننه ناستو مونږ ته سبق ویل، د دروازې نه بهر مونږ واورید. علم چې کې اوله خبره په ځان دا ومني سخته فقيري غریبي ولګه. پخوانی اکثر علما یا یتیمانانو علم کړي دی یا ډیر غریبانان، دا یاد وسات، یا یتیم یا ډیر غریب. نو دا مالدار خلک یا د هغوی بچي علم نشي زده کوي، سهولتونه خوراکونه ګنټه پس پاپوړ خوري، ګنټه پس خوراک کوي، بهر وځي هلته چولې خورم دلته دا کوم، دا به علم زده کی. چې نیمه ګنټه دا نیر په غاړه چولو ته ناست کلولو ته ناست، لږ د دې ولګي سره ځان عادت دا خو لږ وخت دی، لږ د شمار کلونه دي. یو عالم ابن القاسم العتکی رحمه الله، ابن القاسم العتکی دو واده مې وکړ، د تر لور سره مې واده وکړ، د زنانه حملو نږدې وخت چې بچې ماشومې پیدا شي. وای مدینه منورې ته زه تلم چې علم زده کم. زنانه ته مې ویل چې دوه خبرې دي، زه ګوره ځم او بیا مې پته نه لګي چې کله به راځم. نو ستا خوښه ده چې طلاق غواړې طلاق دله درکم او که نه زما په نوم به ناست دی چې زه کله رالم. نو وای زنانه راته وویل چې نه، چې ته کله رالې الله کله راوستې، نه ټلیفونونه او نه موبایل وي نه خطونه او هېڅ خبره نه و، بس چې به لاړه بیا به چې کله الله راوسته. نو دی چې لاړه د امام مالک درس ته لاړه مدینه کې، د هغه شاګرد 19 کاله دی شاګرد واپس کور ته رانغی، ناوې پرېښې وه 19 کاله کې. ځکه دی چې راوته د ښځې زنانې حملو ماشوم پیدا شه، هغه راغټ شه د 19 کالو شکل. وای درس کې ناستو یو ځوان راننوته، یو هلک مخې پټ کړی دی، وی ویلې چې قاسم العتکی ابن القاسم العتکی دی به راته څوک وښیي، افیکم ابن القاسم العتکی شته؟ وای خلکو ته زه یاد کړم چې دا دی. وای دغه هلک راغی، زه په تندي باندې ښکل کړم، وای ما باندې د بچي بوی راغی. خلک وایي پښتانه وایي د خپلو غوښو نه بوی ځي، وای چې زه کله ښکل کړم د بچي هغه بوی را باندې راغی. وای چې کله زه ښکل کړم وای مخې ښکاره که، وای ما ورته ویل څوک یې؟ وای راته قصې وکړه چې زه ستا زوی یم، ته چې راوتلې زه د مور په خېټه کې وم، 19 کاله تیر شو، دغه دی چې ځوان وم زلمی شو. دومره مسافري د داسې خلکو نه علم هم خور شو، علم هم زده کړه، د کور مخ هم نه لیده، داسې نه چې 3 ټیمه د مور د لاس ډوډۍ خورم او بیا به علم زده کوم، علم به زده نه کړي. ورېږه بیبي په خوا کې ناست یم، بیبي دا راکړه، بیبي دا راکړه.
نو غرض دا دی د خبرو مقصد مې دا دی ځان ته او تاسو ته دا واقعات تاسو واورېدل وم لیکل دا کله ناکله ګورئ د خپل عبرت دپاره چې سلفو څومره قربانۍ ورکړي دي او د قربانۍ نتیجې موږ ګورو که نه د هغوی یو خبره نن په موږ څومره اثر کوي زمونږ خبرو کې اثر نشته د هغوی خبرې چې وکړو نو زمونږ په خبرو کې خوند پیدا شي نو چې هغوی ډایرکټ کولې څونه خوند به پکې دا د دې خواریو د دې محنتونو نتیجه علم کې الله برکتونه واچول دنیا ته ترې رڼا خوره شول خلکو ته خیرونه واغستل شاګردان پیدا شو خلک به وله راتلل ولې تکلیفونه یې تېرول وخت یې نه ضایع کوو ولږ یې تېروله صبر یې کوو په غریبۍ ته ملا تړلې وه صبر 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 د علم دپاره صبر او تقوا د الله یاره الله دې موږ او تاسو ته عمل توفیق را نصیب کړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين